السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو زما تر شا به دغه خړه پړه خیمه ګورئ. په دې کې یو سپین ږیری سړی ژوند کوي چې بازار کې پنډیتوب مه کوله. هغې کې یوه توړه پرې راغلې وي، خدای پرې ماته کړي. هغې نه وروسته د قرضو بوج شو، ځکه ځان غم هم سخت وي چې د ځان علاج کوي سخت وي. قرضې ځان دپاره کړي او قرضو کې بیا خلکو ترې هر څه بیه کړي. اوس په دې یخ ژمي کې په همدې خیمه کې ژوند کوي او په زخمي خفه کې سپین ږیری هم شي، یخ هم شي او خپل هم زخمي شي. تاسې ځان سره داسې یوه محاسبه وکړئ دا به څومره سخت درد وي چې دې مسلمان باندې تېرېږي. او دا زموږ او تاسې ګډ مسؤلیت دی چې نن د یو داسې دردمند اواز تر تاسو در ورسوو او دې سره همکاري وکړو چې بغیر د الله نه وتلي بل څوک نه لري. سپین ږیری دی او مستحق دی، د ده خبرې هم اورو. راځئ موږ سره دا ویډیو وګورئ. جوړې چې بیا دې ښه ده، ژوند په خیر ده، ښه جوړې الحمدلله. کاکا په دې یخ ژمي کې او په دې زخمي خفه کې د شپې په یخ کې تا باندې څه تېرېږي؟ والله خو تېرېږي، عمر دې تېرېږي، شپه در باندې تېرېږي، خو ګز کېږي بېګا کېږي. دې زحمت کې کسان دا کالي مې پرېږدي بل چا راته راوړي. نو د قرضدار ډېر احسن وایم، قرضداره یم، 50,000 روپۍ قرضداره یم. هغه قرضداره نور مې پرېکړې پس کوم سامانونه چې مو ټول یې راښکولو دغه سامان مې واپس بل چا راته راولېږه کې پروت یم. د قرضدار له لاسه راتښتېدلی یم. ښه نو ماته د مخکې مې ګاډۍ چلوله، اوس چې د ګاډۍ مې لیدلی وړه خانه راپاتې د دې زحمت په دې سړو کې به نو څوک په دې خیمه کې کوم سړی شپه تېره کړي؟ یو سړی هم نشي تېرولی. شپې درد وي درته؟ درد وي راته، ډېر درد وي. خوب دې تښولی وي؟ والله چې خوب مې تمام شپه تښتېدلی وي. دا دود د لاسه د درد له لاسه تښتېدلی وي. دوا دپاره دوایي شته؟ والله که دوا روپۍ هم لرم چې دوا ترې راواخلم. پټۍ روپۍ نه لرم، قسم د دا څو ورځې راغلی که مې پټۍ هم لګولی. الله اکبر. پټۍ هم نشته، پټۍ روپۍ زه واخلم. کله داسې وخت راغلی چې په نهاره ویده شوي څه مو نه وي خوړلي؟ په نهارې مې داسې بل مې قسم ته څه کړته کړي، نه د ورځې نه د شپې. ولې؟ خو نه وه چې شیشې نه یې سره لګوي. بچیان دې چېرې دي؟ بچیان مې یو بچی د هغه د ماما کره تللی د کډې سره مې ولېږلی د کورونې دا زحمت دې خیمه کې به نو څوک هغه وکړي، ګزاره وکړي. کالی پردی وه بله ولګولې چې هغه مې ولګېد دا کالي سپی راته راغی پردی داسې کور دي ودانې چې خو ما خو یې راسره وکړه کالی راوړي نور به یې بېرته ورکوم. کاکا دا خو ډېر سخت ژوند نه دی چې ته په خپه باندې مه یې خیمه هم ده، یخ ژمی هم ده او دا زخم دا درد دا خو ډېر سخت درد کوي. چې الله یې راکړي الله سره به شي خو الله سره خو موږ زور نه شو کولی چې زه راباندې لګېږي هغه کار دې نه شو کولی چې موږ دې خیمه ته واده وایي. اوس به مې دا د ښه کوټه جوړه ښه کور به مې جوړ ښه به مې جوړ موټر به راته تاوېده نه کېږي چې خدای نه درکړي خو نه درکړي. دا د خدای خوښوي. موږ به د الله دغه به د ده راباندې لګېږي. موږ وایو شکر ګزاره مسلمان پیدا کېږي. قدرمن لیدونکو زما سپین ږیری کاکا وګوره څومره یوه قوي عقیده لري دی. د دومره دردونو سره سره د دومره غربت سره سره چې دا خپله یادونه وکړه چې زه په نهاره ویده کېږم بیا هم شکر په دې حال باندې باسو. آیا ما ته په خپل حال باندې شکر ونه باسو؟ باید هر وخت شکر وباسو او په هر حالت یې باید وباسو. کاکا همدغه مهال د ډېر خلک داسې څه غوښتنه کوي د خلکو نه؟ والله خو قرضداره یم قرضداره مې پرېږدي نه نو خو مې خیمه تاسې دوی ویني مثلا هغه به ښکارېږي. قرضداره یم 50,000 قرضداره یم قسم د قرضداره ګېږي بیا تلیفون نه راته کوي نور شمشۍ ورکړه بېخۍ مې ورکړه چې کوم سامان بیا تلیفون راته وکړي دا پیسې به څه راکوو ملګري ما سره سوی خو ما به مهلته کا ګاونډیان دوی مخام لوړی راوړي که دا یو کور خو مخام هغې باندې ګزاره کوي. څوک قرض سره کوي نور؟ غریب سړی دی که نه یې ورسره وکړمه څه شي به راکړي؟ زه نه وایم په خدای کې دا نه دی چې دا به خدای پاک دې ته ورکړي. خدای پاک یې خو شته الله ډېر مهربان
بس کاشکې د موږ ټولو هېوادوالو همداسې یوه قویه عقیده لرله لکه ته چې لرئ خو بیا به مو الله ته دعا کوو چې الله پاک دې موږ په هغه سمه لار باندې روانه کړي الله پاک دې موږ داسې قوي عقیدې څښتن کړي لکه څنګه زموږ کاکا د دومره ستونزو تکلیفونو سره چې الله پاک ده باندې راوستلي په یوه خیمه کې ژوند کوي بیا هم الله نه رضا ده بیا هم شکر باسي قدرمنو لیدونکو دا ویډیو په دې خاطر باندې موږ کاکا سره وکړله چې دا بیچاره ده او غریب ده راځئ چې ورسره مرسته وکړو نن دې داسې یوه قوي عقیدې مسلمان سره مرسته وکړئ چې په دومره بد حالت کې هم شکر باسي او د ده په موږ باندې حق هم جوړېږي چې یو څه مرسته ورسره وکړو کاکا بله کومه ده چې په زړه کې هیله لرې کوم ارمان چې لرې نو څه ارمان مو خو دغه ارمان ده چې دا قرضداره شو یاره زه خلاصوی وای دا قرض خلاصوی نور خو مې نه کسان د شپې بجلۍ لیتر هم ولاکوي راسره زه د اور لیتر نه ده هغه بجلۍ هم نشته راسره چې زه ولګوم د شپې دغسې پروت یم تیرې ته هیڅ شی هم نه لرم شمشۍ مې ورباندې کړې بیټرۍ مې ورباندې کړې دومره شی نه لرم چې فقط ویې لګوم که د کاکا د خفې هغه زخمونه تاسې وګورئ خپله به مو حالات خراب شي د ده عکسونه هم موږ د خپې عکسونه یې په څنګ کې ویډیو کې ځان سره اچوو شاید موږ ته فیسبوک هم اجازه رانه کړي ځکه چې هغه ډېر دردونکی دي خپه کې سیخان دي خفه یې ته کاکا د خپه دې وښیه وبخه چې ونه غورځئ خفه یې له دغه ځای نه پکې سیخان دي ان تر هغه ځای پورې سیخان دي اوس یې مینه کړې ده او اوس هم هغه دی زخم نه وینې روانې دي کاکا یو غیرتي سړی و ده په ښار کې پنډیتوبه کوله مګر چاته یې سوال نه ده کړی په سپینې ګیرې باندې پنډیتوبه کوله خو سوال یې نه دی کړی کله چې ښار کې پنډیتوبه کوله توړه پرې راغلي خپه یې ماته کړي اوس چې خدای پاک مجبور کړی هغه روح څخه دې ترې اخیستی دلته زموږ او تاسې مسؤلیت دی د سره مرسته وکړو همکاري وکړو نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځم زما دغه دردمند کاکا زما دغه سپینګیری کاکا دی خوشحاله شي او د سره موږ مرسته وکړو او د یو څه د ژوند کې تغیرات راشي یو څه دغه زخمي خپې درمان یې وشي تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم چې به کله د غربت لمن ټولېږي په پیوند جمع یې دوه سترګې شرمېږي په پیوند جمع یې دوه